الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضعيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی: څوک چې په الله تعالی په ورځ آخرت ایمان لري نو هغه د خپل مېلمه عزت وکړي، او څوک چې په الله تعالی په ورځ آخرت ایمان لري نو هغه د صله رحمۍ خپلولۍ رشته پالي، او څوک چې صله رحمي نه کوي هغه جنت څخه محروم او بې برخې کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای: لا يدخل الجنة قاطع رحم. څوک چې صله رحمي پرې کوي هغه جنت ته به داخل نشي. مسلمان وروره، نن سبا څوک د صله رحمۍ خیال نه ساتي، خپلوان د یو بل له حال څخه خبر نه وي. ځینې وخت خاص کر کشران خپل نږدې خپلوان نه پیژني. یو کس د خپل ترور، مور، کاکا، ماما نه ډېر وخت خبر نه وي، خو دا خبر یاد ساتل پکار دي. صله رحمي نه پالل د ډېرو مصیبتونو او تاوانونو او عذابونو سبب دی، لکه الله تعالی لعنت په دنیا کې، نقد سزا، ګناهکارېدل، اعمال نه قبلېدل، جنت د محرومېدل او داسې نور. الله رب العالمین موږ ته په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.